خان صاحب ته خبر یې د تریاکو کرلو ته فقط 15 شپې پاته دي. نو راغلی یم تا ته که دې ونه کړي کومک را سره وکړي و همدا وخت یې راسه چېرېږي خان صاحب. والله رښتیا هم نبي ګله وخت ښه نو تېرېږي غم یې وخوره. زما په خوله که یې ورته ګورم بس چابک کار وکړه. نو باره ته په پولیسو معنې سه خپله ولې نه ورځې نو په دا غوږو کې دې څه شي د شوکي زو هغه راډیو د حسمه څخه زولې وراشولې وه. یو خو دې خدای دا راډیوګانې ورکې کړي څلور بېشت ساعته بل پروګرام نه لري خالي غزلې دي. ته واخه دغه په غوږو کې شه چابک پر صاحب ځکې ولې د خدای ظالمانو کله ماشي پر یوه خوان غړي په یوه جوړه کالویه رانیولاست. اصلي خان ملامت دی. اصلي ملک صاحب ته نه خبر چې د دولت تریاک بند کړي دي. کاش نه یاست خبر که ده دا پیسې نه وی ورکړي دا بېچاره دا تریاک چیز دپاره کړل خو شی یې نه درلودی دا پیسې ورکړلې. ولا خان صاحب زه یو څه غوږېدلی یم چې دی په کور کې یو لس کلنه لور لري هغه به د پور په بدل کې درکړې. څنګه دې خوښه ده؟ ستا یې کور به د ملک خان صاحب دې تا اجازه ده ورپسې ورشم؟ نه نه کښېنه هغه په پسه کې نصیب نه و چې ماښام یې زموږ سړی سره دا ډوډۍ خوړلې وای او دا جاپانیز سیل یې کړی وای. بلو دې ووه هلک نری چې نور د جنۍ د ونو ونه. جلاله ولې داسې خفه دی؟ ته دا راته ووایه جرګې څه پرېکړه وکړه؟ نبي جانه په کومې هوا چې څوک په قانون نه پوهېږي د دې خلکو سره څه تمه لري؟ آیا که جرګماران به ستا حق درکړي؟ هو ولې نه راکوي؟ هېڅکله نه. اوس د خلکو پر ژبو باندې د زورورو کلمه ده. تا دې نه دی اورېدلی وایي د زورورو به مخ په پورته خېږي. د زورورو به مخ پر پورته خېږي؟ ستا په خبره زما سر نه څه خدای جلاله وروره. ته دا راته ووایه جرګې څه فیصله وکړه؟ نبي جانه جرګې دا فیصله وکړله ستا لس کلنه لور به د کور په بدل کې وخان ته ورکړي. دا څه وایه جلاله وروره؟ جلاله وروره د خان پر ما خالي 2.5 لکه باندې دي. د 2.5 لکو په بدل کې زه خپله کوچنۍ لور هغه سپین ږیري ته څنګه ورکړمه؟ نبي جانه وروره ما ډېر ورته وویله خو زما ده نه منله. د کلي خلک ګرده ورسره پر خوا وه. هغو دا ورسره تایید کړله چې دی به خپله لس کلنه لور د کور په بدل کې وخان ته ورکړي. ما خو تریاک کرلې وه په دې کې زه څه ملامت یم چې دولت زما تریاک را مات کړه. همدا خو زما ګناه نه ده. تریاک تا مات کړه که دولت مات کړه کور یې ستا در خراب کړي. جلاله دا ناکي ده دا ظلم دی. خو په هره کم چې کېږي زه دا پیسې پیدا کوم او خان پر دا مخ باندې کولم. نبي جان وروره ته خو ښه مسله سړی یې ښه سړی یې ته خبر نه وې چې دا دولت اعلان کړی و چې تا تریاک باندې تا ولې تریاک کړل بیا تا ولې د خان څخه پیسې په سود سلام اخیستلې؟ جانه زه اوس غوسه مه راباندې راوخته کېږي هلته په لوړ کلي چې بله جرګه به راباندې راوخته کېږي ما ته اجازه راکړه. ته دې خپل کار وکړه. دا یم راوله ښه په خیر راغللاست. دا یم په ښه در ولې ملک صاحب؟ خیر اوسه خدای دې په ښه در ولې ملک صاحب. ملک صاحب څنګه چې راغوښتي وو خیرات وو؟ ونه نه دې دپاره مې راغوښتي یاست. ته خو په بله ورځ موږ سره په جرګه کې ناست وې. هو ملک صاحب
ما ویل ما له خان د نبی ګل کیسې بیخي کش اخیستی دي تا ته څو معلومیږي چې نن ورځ د مسکین په کیسه کې هیڅوک نه دی موږ ته چې هغه ورځ فیصله د خان په ګټه وایستله ملک صاحب ستا خو مطلب نه شو پوه مطلب ډېر صفا دی ګورې که زه او تاسو کلیوال هغه ورځ د خان صاحب موږ ملګري نه وای کړی هغه ورځ لا ولا بایللې وای خو ما یو پلان سنجولی دی وایي چې په دې پلان کې زموږ او ستاسو د ټولو ګټه ده پیسې دې پکښې کې ملک صاحب ته مازې ویل کوه موږ ستا غلامان یو څنګه د ټولو خوښه ده و ملک صاحب زموږ خو درسره خوښه ده پرون مو لا خوښه وه د ځئ نو چې بسم الله ځئ. فریده فریده فرید باشان السلام علیکم وعلیکم السلام ته خو زوی نن مکتب ته ځې دا ستا په بسته کې ګوره یو ډېر مهم شی معیار شوي ښه بس نو راغلی زوی خپله بسته دې واخله ژر خپل مکتب ته ولاړ شه ښه خدا فرمان خیلی بس Andy? لکه پیسې د پلار اصلي که یا که دې د لیو ووژنمه پیسې غواړو ما مو ووایه پیسې رااصلي که یا زه پسې نه یم خبر ما پرېږدئ داسې د موت نه سوی لکولی پیسې به راوړي ستا پلار بیا به تا بیایي بله
اورې اورم څه وایه زه د غلو مشر خبرې کوم ستا زوی زموږ په لاس کې دی د غلو مشر خبرې کوم ما زوی ستاسو په لاس کې دی وا که دې په 15 ساعته کې 100 لکه افغانۍ را برابرې نه کړې نو دا ستا زوی به ټوټې کودر څه وایې زما زوی څنګه ستاسو په لاس کې دی تاسو څوک یاست ډېرې خبرې مه کوه اورې زما یوه خبره ده که دې په 15 ساعته کې 100 لکه افغانۍ را وانستولې نو زوی به دې در ټوټې کوم په ګونۍ کې به در واستوم چې شي 100 لکه زما زوی مو تښتولی دی تاسو نه یاست خبر چې زه د دې کلي خان یم ګورئ سره ګورو بیا در ټولو به ښه دا وي چې دا زما زوی لکئ او پر خپل ځای قرار کښېنئ که نه نو بیا مو نو ګیله د خپله ځانئ ښه ونیسه خپل د زوی سره خپله خبرې وکړه غږ یې واوره پلارجانه پیسې ورکړه هغه ما وژني سمه ده زویه سمه ده ور مه خطا کوه سمه ده پیسې ورکوم ته ور مه خطا کوه واجب اورېدله نور څه ویلو ته هم ضرورت شته که یا که دې پیسې را وانستولې نو د نازولي زوی به در ټوټې کړمه موږ هېڅ رحم نه لرو څه وایه وروره ده دا ته څه وایه دا پیسې بیخي ډېرې دي 100 لکه روپۍ نه لرمه ولې داسې کوئ ډېرې کدباسیانې مه کوه ښه خبر یم چې څومره پیسې لرې یا یو نیم سل لکه در څه غواړم نیم سل غواړې که 200 غواړې زه نه شم درکولی د زما زوی لکئ زوی دې موږ د هغه څه مو درې لکو ونه ولې نه ایله کوئ تاسو د خلکو زامن په پیسو ایله کوئ ښه سرزوریم ټکه یارانو دا په سمه نه پوهېږي دا یو غوږ یې ځینې پرې کړئ او پلار ته یې په علي پاپه کې ور واستوئ واوره د زوی غږ دی هله داسې مه کوئ د خدای رېته ووایه ګوره مه کوه تا ته وایم ایله که پیسې در استوم چې هر څوک غواړې در استوم یې ښه څه وخت او د چا په لاس دا پیسې راسته ګورئ تاسو 2 ورځې ما ته وخت راکئ هر ځای چې تاسو وایاست زه هلته پیسې در استوم خو د خدای پاره دې د زما زوی مه راوژنئ زه 2 ورځې وخت در کومه او دا 2 ورځې به ستا زوی وږي او که په 2 ورځو کې پیسې نه راورسېدې درېیمه ورځ نو خپل د زوی لاش پیدا کوه مشره ویې منلې درځئ چې یارانو اوس مې یو ناشته وکړو او ده ته به دی پرېږدوو دلې به در هغو پورې ورته ناست یې تر څو پورې چې موږ راځو راځئ پام کوه شاوخوا دا به نه